تورخم دروازه چې له تیرو 9 ورځو راهیسې د پاکستان هیواد له لوري د مسافرو او ترانزیت پر مخ تړل شوې وه، نن سهار 8 بجې پرانیستل شوه. تورخم لار پر ډیورن فرضي کرښه د خلکو د اوښتو راوښتو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره هم یوه مهمه لاره ده. په دغه لاره تلونکي او راتلونکي مسافر د لارې په پرانیستل کېدو خوښ دي چې په وینا یې تیرو 9 ورځو کې مسافر له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. ډېر ولې خوشحاله دی. دا خو دواړو مملکتونو مابین کې دوستانه اړیکې دي چې باید اړیکې ولرو، همسایه اړیکې ولرو. د خلکو د سهولت لپاره نن دپاره پاکستان ښه دی، پاکستان ته زموږ ښه یو په دی ټول رقابت سره باید سره ولرو. دغه مریضان دي، بیماران دي، زه خپله مریض یم. دغه مونږ د پاکستان یو دلته راغلي یو ډرایور یم زه، او والله بس یو څو شپې مې دلته تېرې کړه، خو خفګان و، ډېر سخت خفګان و په دې ګېډ باندې. او بس اوس دا ګېډ کولو شو هر سړی خوشحاله دی، که لارې والې یا مسافر یا یو بلې. او دا ګېډ خو زموږ کور هم دی او زموږ هر څه دی. نو لکه دا داسې شي چې نه جنګ وشي نه ګېډ بند شي، لکه دا زموږ یو لار ده او یو هغه ده. نو لکه پکار دی چې دا مسافرو دپاره او ګاډو دپاره نو لکه په دې ګېډ باندې نه جنګ و نه جګړه که نه، چې پښتون سړي له پې سره زور لکه تکلیف او دا شی ورونه رسېږي. اپلو څوک دی او دې غاړه څوک ټول یو پښتانه دي. په ورته وخت کې سوداګر او موټر چلوونکي هم د دغې لارې په پرانیستل کېدو خوښ دي او وایي دغه دی اوس تاسو خپله موقعه چې ګاډي مې روان دي او مسافرین مې روان دي. نو اوس خوشحاله یو ځکه چې دغه وخت کې زموږ افغاني دیکانان هم دغې ورځې ته په تمه وي. دې خوا نه خو کومه ستونزه موږ ته نشته دی او اخوا خلک هم انشاءالله په دې مورد کې موږ سره همکاري کوي. موږ خو فلحال همغه د کرایي تاوان ولیدو او بس په دې باندې موږ ډېر خوښمن یو، د الله نه راضي یو چې بس دا ګېټ خلاص شو. لس ورځې مې تېرې کړې، والله چې ډېرې عجیبه وخت را باندې تېر شو. پېښ شو یو شی سهولت هم راته نه پیداوېده. پېښ شو نه اوبه وې نه ډوډۍ وه، والله چې داسې سخت وخت هم تېر کړ چې انډیواله بس ډېر زیات خفه شوي. پېښ شو او اوس ډېر خوشحاله شو چې ګېټ په خیر باندې خلاص شو، خپل وطن ته راستانه شو. سوداګر وایي په تیرو 9 ورځو کې دوی ته د لارې د بندېدو له کبله هره ورځ میلیونونه افغانۍ زیان اوښتې. اوس خوښ دي چې دغه لار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شوه.